خد مضبوطه جګړه ده ښه وعلیکم السلام. زه وکیل یم که نه زما په ښه کور کې جګړه وه جګړه وه مور پلار مې جګړه کړې ولې څه سوی شو؟ داسې کار وکړه هر وخت به جګړې که نه پرې پلار دې کیس وکړه مړه روک شه یاره په پلار څوک کیس کې دي څښه خولې ته خو دې وګوره نه مور به لا نه وي که نه دې د وجې ما روک شه مړه ځه روک شه تا څه ده خیر دی ښه سړی سیده پې سوچ وکړه نو که څه مسله نه ووته نو ما ته بیا ووایه همځکه ده السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاهر راځي کین راځه لکه کینه راځه داسې کې نه دا پاکومه که نه دی دی بیا خو بس عدالت ځای دی ښه دا سره ټرک او د ډریورۍ او د کلنډرۍ ځای نه دی کینه مړه هغه کې بس ځان ښایي چې کلنډر یم ای ګوله وکیل صاحب څه شو وکیل صاحب عدالت ته ورغلی څه کیس دی هغه حل کوي نو راځي ښه نو زر به راشي ستاسو قسمت ښه دی هغه دی راغی جي صبر وکړئ سلام علیکم وعلیکم السلام وکیل صاحب څنګه یې چې دې خو خیر دی ته ښې خیر دی جي دا خپله نښه ولګو که نه دا حکومت پاکستان په خپل دغه راکړې ده په قابلیت ښه جي ښه بلکل پته لګي چې ستاسو را شکل نم جي دا دې څه مسله ده دا خو په خپله مسله ده خو چې زموږ مسلې سره به څه دی دا ته مسله بیان نه کړه وکیل صاحب زما دا ورور شریک نه دا د ټرک کلنډر دی نو دو ګاډي چلو 36 کسان پې وواله نه نو 36 کسه د څنګه وایي نو ورور دا خپله مسله ورته دا داسې کار وجي که نه چې په لار روان وو پیره مچولې وه ټرک هم ډک کړی و ډېر ښه نو روان وو ستا ستړی شو هغه راته ووایي چې داسې کار دی شاګرده چې ته دې ګاډي ته راوړه زه ستړی شم زه به یو ګنټه خوب وکړم نو بس هغه ما ورته ډېره ښه راځي هغه وروستو سیټ ته واړې ده به زه ګاډي ته کېناستم روانو لږ مزل مې وکړو چې دغه کې را ټرک چې کوم دی نو دغه پیل شو بریکو چې بریک یې پیل شو جي نو بس مخامخ یو دوه کسه را روان وو ما زر در استاذ پاسو چېرې چې تاسو را پاسې را ګاډي بریک پیل شو نو هغه راته ووایي چې دغسې کار دی او اخوا بل اړخ ته جنج روان نو ما ته ووایي چې دا دوه کسه پي وه خو را جنج بچ کا نو بس هغه چې بس په هغه دوه کسو مې هغه ټرک ور واچو نو بس چې ور وامې شو ټرک بس هغه یو خو پکې ولګېد او هغه دویم چې کوم که نه جي بس رانه جنج ته ننوتو ننوتو بس ما ورپسې ګاډي راتاو کړو او چې راتاو کړو بس په هغه جنج مې چې ټرک ور واچو بس هغه جنج هغه کسانو مې ولګېدل خو چې هغه کوم پسې پکې ګاډي ما ور ننویستو او مې پکې جي خښته کړو نور هم پکې دنیا خښته شو خو دغه مې ختم کړو جي ودرېدل که نه وکیل صاحب اوس په څه کوو ستاسو مسله خو ډېر سنګینه وه که نه خو دا به داسې کار وکړو چې په 2000 به دا حل کړم او 2000 په شراق ولګي دا 1500 مې د منشي شوې که نه دا غونډه ولاړي او بس په 95 به له مسله حل کړم وایي دې خولې ته یې ګوره ته به وایې چې د ملي کباړ ته راغلي د کباړ ریټ را سره کوي لالا دغه ښه دی که نه ارزان دی که نه ریټ ته وایه ته دې ځای نه خپې وباسې ګینې قسم دې ډایرکټ پانسي کوي پانسي د یاره پاسه څه کوې داسې کار وکیل صاحب زما په سر سخت درد مې ورځم د کینټین کې یو کپ چیس کو که نه او تاله هم راولېږو وکیل صاحب ټیک ده که نه ټیک ده نو پسه لاړې ما ته پته ولګوي تاسو دا کیس په ما باندې نه حل کوئ خو زه مړی زه عدالت مخې ته ته ولاړ یم چې په کوم وکیل یې حل کوئ ښه منشي چې کوم نوی کلاینټ راځي هغوی په وخت پیمنټ کوه صحیح ده جی سر السلام علیکم وکیل صاحب وعلیکم السلام په خیر راغلی وروره کینه څنګه دی خیر جی تابع وکیل صاحب جی دا زما ورور د باندې 500 اډر خطلې په های کورټ کې زه ما په پیسو مې هیڅ کار نشته او چې زما دا ورور د 500 نه خلاص شي صحیح ده جی بالکل زما به 3 लाख रुपये پیس منشي سره جمع کړي بیغم اوسه وکیل صاحب ان شاء الله سبا به زه پیمنټ وکړم صحیح ده ٹھیک ده جی بھائی جی ضروري منشي کې ستاسو سونه جی 10000 روپये بیغم اوسه تعالی درکو ها زلام جی السلام علیکم اما خامخا السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا کیس هم حل کړو 3 لک روپۍ هم پې ولګولې او بیا مله 500 اډر ورکړو همدقه مې درته ویې که نه یم په 95 زره مې له 500 تختې ته خېجو
نو دې رقم کې ولګولې مړه دې کدې خولې ته دې وګوره بدرنګه راځه دا یې کار په خپل نه مې پاتې تخته راغلی نو دې رقم کې ولګولې بس دی لالا دې ځای پورې زمون حد دی نه خد د دې ځای پورې نه دی بس نه خدای مسلمان دا نه دې ځای بره دی بره دی یو کوم ځای نه راغلی اسمان راو کوښ په ګډه نه زه ګډي وکیل یم نه ما دا بره دی تاسو حد دی زمون خد دی نو پته څه غم دی نه خیر دې مکم لګ ډیر شي رخصه مړه زاوزه رخصه نه قسم مسله جوړ کې زه لړاو مګه دا هم مکه د خلټي په شاوګي نیولې روکېګه زه ته پکې لا د کم ځای نه راغلی زه بس سلام په ور واچو السلام علیکم وکیل صاحب وعلیکم السلام کیله دا ته چې څه سره ده وایم 302 مې کړی وکیل صاحب نه 302 کوم ملته علي ها ومره 500 اړه را باندې خطلې زړیا ها نه 500 اړه باندې خطلې ته څه واړي زه ما چې عمر قید نشم خو چې 500 نه بچ شم ها نه نو عمر قید باندې کما خدای مې خپل پیسلو وایا سونه پیسلې یا ته خدای مې نه هېتی نو لږه پرګره نه 1000 راکې یاره 9000 نه 6000 بدل کوم خو مال کار وکا بته به غم شو مرقید به ها زنده باد وکیل صاحب او تاریخ دې کړی دی نن نه کنه نن دی او بدقه دی وایلم ها او عمر قید به راویم نن ها وکیل خو نیمه خدای دې کامیاب کو وکیل او څه په منځ جوړ کې مالي شي اخر کې منشي انداز کار دی چې کیس دی وګاټه دا خو نه کار کوي دا ولا دغه پورا 700 روپے دی ये जी बस केस में दे लोगा तो څنګه دی غټو وایي راته نه यार जी बदी की जगह में जज रहा है कहना अरे तो किसी किताब है के खाओ और एलान ये कहा था ये प्लान क्यों वकील केस बरी نه یاره ما ته صبري ما عمر قيد بياري بري ما بيا عمر قيد انا بس اخر کې عمر قيد کړي نو ظالم چې بری کوله نو تاول عمر قید کوله ما تعالی پیس ته سره کړو د عمر قید مې در کړو کنه زماري نور کې سکارو مې خدای ظالم بری